اوسني شاعرانو خبره تاسې وکړه، زه به دا ووایم چې زه ترې ډېر نه یم مطمئن، ځکه چې که شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تمه لرم چې روغ جوړ به وئ. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم. دلته زموږ سره ډېر ګران او محترم ښاغلی ظاهر افریدي صاحب د نننۍ مرکې میلمه دی. خلکو یې غوښتنه کړې ده او بیا مې یو ځل میلمه کړی دی، نو وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. ظاهر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي ووایو. ډېره مننه. تاسې د ملګریو د ټولو چې د ادب دپاره دومره زیار کوي، دومره تکلیفونه کوي، نو ډېره مننه کوم تاسې هم چې موږ له وخت راکړو. مننه ظاهر صاحب، ته خو هسې خلک ډېر پېژنې، خو زموږ د پاڼې مینوالو له هم خپله پېژندګلي ورکړه. مو پېژندګلي خو ډېره ساده غوندې خپله نومه مې حضرت علي او په ادبي دنیا کې په ظاهر باندې پېژندل شم. و ډېر خلک یوه خبره وضاحت پرې زه وکړم چې ما ته ظاهر ندان خلک یې، خو حالانکې ندان نه یم، روغ یم. نو هغه ندان تخلص یې من نه، زه صرف ظاهر یم. و په دا لنډه غوندې په قوم باندې او پرېدای سې پوه یم، په غیبینه کې پاتې کېږم. ډېره مننه ظاهر صاحب. که موږ د پاڼې مینوالو ته د خپل ادبي دنیا باندې نه رڼا واچوله نو ډېره مننه به دې وي. په حالانکې د ماشومتوب نه مو هغه شوق و، خپله هڅه به مې کوله، خو چې باقاعدګۍ سره مو چې کوم لیک شروع کړی دی نو 2009 داسې وخت نه تقریبا لیک کوم. ادبي دنیا کې استاد چې کوم دی هغه ارواحات منتظر شنوری و چې اوس په دا دنیا کې نشته دی. کتاب خو مې نیت شته دی چې ویې کړم، خو فی الحال نه، ځکه چې یو خو بس داسې چې حالات داسې چې اجازات نه راکوي. دویمه خبره شاید چې زه په هغه معیار نه وم پوره چې خواهش لرم، خو فی الحال نه چې زه اوس نه په کتاب باندې کوشش وکړم. نو دا خواهش مې اوس فی الحال نشته. البته د هر شاعر د هر لیکوال دا یو خواهش وي چې هغه خپل کتاب چاپ کړي. مننه ظاهر صاحب. که مینوالو موږ مینوالو ته د کلام شریک کړو نو ډېره مننه به دې وي. یو نوی غزل به ته ویم لنډ غوندې چې غمونه ډېر تیر شو خو دا ډېر زورور غم و. غمونه ډېر تیر شو خو دا ډېر زورور غم و، زړونه یې وڅیرل په مثل د خنجر غم و. خو زمونږ په سیمه باندې داسې حالات هم تیر شوي، زمونږ په سیمه باندې داسې حالات هم تیر شوي، څوک به خوشحال خو په چا به په اختر غم و. معنا زمونږ په سیمه باندې داسې حالات هم تیر شوي، څوک به خوشحال خو په چا به په اختر غم و. و د ستا د مرګ اواز د عام مړي په شانتې نه و، د ستا د مرګ اواز د عام مړي په شانتې نه و، حجرې تغیرې وه او خور په هر ګودر غم و. مننه. مونږ لږ بې علمه یو زمونږ نه به ګیلې نه کوې، مونږ لږ بې علمه یو زمونږ نه به ګیلې نه کوې، او مونږ سکول ته نه تلو زمونږ سره د سر غم و. مننه. مونږ لږ بې علمه یو زمونږ نه به ګیلې نه کوې، او مونږ سکول ته نه تلو زمونږ سره د سر غم و. مننه ظاهره. مرګ د جانان دومره زور راکړی دی چې ظاهره مرګ د جانان دومره زور راکړی دی چې وینې مې ووتې له سترګو نه بهر غم و. مننه ظاهر صاحب. څو د کوم ادبي غونډې سره ډېر تعلق لرو؟ خو یو وخت و چې ډېر به تللم، حمید بابا ادبي ټولنې له به تلم، جام له به تللم، همدارنګې لوړ ګیلان څو ځله تللی یم، بړه ادبي لیکونکي پېښور له به تللم. خو اوس فی الحال چې کوم دی نو وخت لږ محدود کړلم، نو صرف کمبر پښتو ادبي جرګه رجسټر چې کوم دو هغې زه باقاعده غړی یم و زیات ولرڅم، و سابق صدر یې هم پاتې شوی یم. نو اوس مې زیات تلیکې غسدي و ملک دین خیل ادبي ټولنه چې کوم دو هغو مشاعرو له هم کله کله رڅم. مننه ظاهر صاحب. د پښتو خو ډېر صنفونه دي، تو په کوم صنف کې ډېر کور کړی دی او تر دې دمه دې څومره کار کړی؟ زیات مو په حالاتو باندې لیک کړی دی، څومره هم چې دی نو حماسي شاعري مې کړې رو، البته رومان هم پکې شته دی لږ ډېر و، همدارنګه انقلابي شاعري مې هم لږه ډېره کړې، خو زیات چې مو لیک کړی په حماسي
شاعري مو زیاته کړې ده د وطن د حالاتو مطابق. یو نیمه سلنه ته 200 2.5 پورې غزلې داسې شپږ اوته نظمونه ورسره شته دی. نو غزل مې زیات لیکلی دی، نظمونه مې څو لیکلي، په نثر باندې مو بیخي کور نه یې کړی. ظاهر صاحب موږ یو بله پوښتنه هم لرو چې وخت مو څنګه تېر کړی دی او څنګه تېرېږي؟ وخت که زه ته ووایم چې لکه د خوب وختونه داسې تېر شو، د ماشومتوب وختونه داسې تېر شو، څوک مو په مرګ د چا په مرګ پسې وم، څوک مو په مرګ د چا په مرګ پسې وم، د زلمیتوب وختونه داسې تېر شو. مننه. او په کور به ناستم چې فتنې دي بهر، په کور به ناستم چې فتنې دي بهر، د هوښیارتوب وختونه داسې تېر شو. مننه. او ظاهره واخیستو اغیار په پیسو، ظاهره واخیستو اغیار په پیسو، زموږ د نرتوب وختونه داسې تېر شول. نو وخت که څه هم سخت و، خو بس مجبوراً مقابله مو کړه الحمدلله. بس اوس ښه وخت دی، حالانکې ډېر سخت وخت تېر شو زموږ په ټولو قبایلو پښتنو باندې، خو فی الحال الحمدلله بس ښه وخت دی. دا به ووایو چې الله ته دا ما بتروي، نو فی الحال ښه وخت دی الحمدلله، ښه خوشحالي دی رب نه. مننه ظاهر صاحب. دنیوي زده کړه دې څومره ده؟ مو ته وطن پیر سکول ډېر په مشکله ویلی دی و، مخکې حالاتو اجازات رانه کړو، نو خپل تعلیم مې جاري ونه ساتلو و نورو داسې خو زده کړه مې نه یې کړې. نه ظاهر صاحب زموږ د مینهوالو سره یو بل کلام هم شریک کړه. غزل مطلب چې په خاورو خړ دي سره ګلونه مرور پراته دي، په خاورو خړ دي سره ګلونه مرور پراته دي، پټکي شلېده لیولونه ولونه مرور پراته دي. مننه. او زموږ په خاوره د ستم انتها دومره ده چې زموږ په خاوره د ستم انتها دومره ده چې مدرسې ورانې جوماتونه مرور پراته دي. مننه. او بل شعر و چې دوی وطن ساتي خو اسلام یې تر پښو لاندې کړو، دوی وطن ساتي خو اسلام یې تر پښو لاندې کړو، زموږ د ملک نه ټول قومونه مرور پراته دي. مننه. دوی وطن ساتي خو اسلام یې تر پښو لاندې کړو، زموږ د ملک نه ټول قومونه مرور پراته دي. او اوس پرې اوسېږي ګیدړان زمرو هجرت کړی دی، اوس پرې اوسېږي ګیدړان زمرو هجرت کړی دی، په دې سبب د خیبر غرونه مرور پراته دي. مننه. د دوی په وینو اوس د پاسه خلک وګرځېدل، د دوی په وینو اوس د پاسه خلک وګرځېدل، تر خاورو لاندې وجودونه مرور پراته دي. مننه. د دوی په وینو اوس د پاسه خلک وګرځېدل، تر خاورو لاندې وجودونه مرور پراته دي. او زموږ خندا ظاهره ټوله شهیدانو وړې، زموږ خندا ظاهره ټوله شهیدانو وړې، اوس پکې جاړو اخترونه مرور پراته دي. مننه ظاهر صاحب. د نوي کول کم شاعران دي، دغو نه تاسو مطمئن یو که نه؟ زه به دا ویم چې زه ترې ډېر نه یم مطمئن، ځکه چې که وکتلی شي نو موږ نوی کول چې کوم دی په شاعرۍ کې زیاته 2 شیانو له توجه ورکړې ده، چې هغه دواړه موږ د پښتو او د اسلام د پوره د نقصان بحث دی. چې یو خوا خو که وکتلی شي نو هر شاعر دا کوشش کوي نوي کول خبره ته کوم چې هغه په خپل شعر کې د نشې ذکر وکړي، نو خلک په داد ډېر ورکوي، او دا زیاته یې موږ کمزورتیا رو. حالانکې شاعر ژبه یوه عالمي ژبه رو، شاعر د خوله نه چې کوم لفظ وځي هغه لفظ ځان له نه دی، هغه د ټولې معاشرې د ټولو پښتنو خبره ده. دو زیاته توجه نشې له ورکړې ده، په کور ده چې نشې نه موږ ډډه وکړو. په بعد ویم نه یو دی هغه نشه چې مطلب ماره کېږي سره د لفظ چې موږ بیخي د غزل نه وباسو، د نظم نه وباسو د نشې لفظ. همدارنګې چې کوم دی موږ په علماء کرامو ملانو پسې زیاتې هغه دغه شروع کړي دی، حالانکې دی موږ دین ستن یې دي. او دا به ووایم چې دنیا آباده، د عالمانو په سر آباده، موږ له چې دین راغلی دی همدوی را رسولی دی. نو باید چې د دغو 2 خبرو نه ډډه وشي. نور ښه لیکوالان هم پکې شته، زه ټوله دا نه یم چې ټول داسې دي، خو زیات به دا وایم چې زیاتو شاعرانو نن سبا دغه شي له توجه ورکړې ده. او
په دا وجه باندې زه ترې زیات مطمئن نه یم. مننه ظاهر صاحب. پښتنه موږ سره یو بله هم ده چې د خوښې شاعر دې څوک دی؟ د خوښې شاعر ښه غزل ښه شعر مې د هر شاعر خوښ دی، خو چې مو زیات خوښیږي هغه مې مفتون صاحب ډېر زیات خوښیږي. خپل استاد محترم منتظر شنوری مې هم ډېر خوښ و او حالانکه خوښ مې دی. او د هر شاعر مې معیاري شعرونه خوښیږي. بیا په رومان کې مو چې خوښیږي زیات نو هغه مې محمد ګل منصور صاحب ډېر خوښ دی. نه ظاهر صاحب که زموږ د پاڼې مینهوالو له کلام شریک ټولو ډېره مننه بلي. غزل مطلب زوړ غزل دی چې زمونږ په زړونو د خپې کیښوې زوروره تیر شوې. زمونږ په زړونو د خپې کیښوې زوروره تیر شوې، څه په خندا څنګه بې خوف او بې خطره تیر شوې. و ډېر ارمانونه مې په زړه و په ځان پوه نه شوم، ډېر ارمانونه مې په زړه و په ځان پوه نه شوم، نیمګړي پاتې شولو ژونده مازدیګره تیر شوې. مننه. او زما پر امن زړه دې بیا کنډې کپرې کړلو، زما پر امن زړه دې بیا کنډې کپرې کړلو، په زړه دې وویشتمه ښکلې د شدګره تیر شوې. مننه. او په ما نیازبینه په خورین مزار مې داسې تیر شوې، په ما نیازبینه په خورین مزار مې داسې تیر شوې، نه دې دعا وکړه او نه دې څه خبره تیر شوې. مننه. په ما نیازبینه په خورین مزار مې داسې تیر شوې، نه دې دعا وکړه او نه دې څه خبره تیر شوې. او په آخرت کې به بېغمه وې مزې به کوې، په آخرت کې به بېغمه وې مزې به کوې، که په دنیا باندې د سرو مرمو ټټره تیر شوې. مننه. او پیدا دې نه کړلو هغه چې د ظاهر په زړه و، پیدا دې نه کړلو هغه چې د ظاهر په زړه و، له ډېرو ښکلو ښکلو خلکو که نظره تیر شوې. مننه ظاهر صاحب. موږ مینهوالو له په اخر کې پیغام هم ورکړه. نو زه به دا ویم چې مینه عامه کو په ژوند کې و، د خلکو سره خیرخواهي کوو، د هر سړي د خیرخواهۍ سوچ کوو. نو د بدخواهۍ نه باید چې موږ ډډه وکړو، مینه او محبت موږ په هره لیار باندې وشنو ویې کرو. ډېره ډېره مننه کوو. په اخر کې بیا هم تاسو ظاهر صاحب چې موږ سره دا قیمتي وخت وکړلو. مینهوالو کتونکو د چا هم دا زړه نه غواړي چې دا د خوند رنګ ډک محفلونه د ختم شي، خو د هر شي یو خپل اختتام وي. نو موږ د پروګرام راغونډوو. نو مینهوالو تاسو هم ډېره مننه کوو چې موږ سره تر دې دمه پورې و. زموږ مقصد زموږ هڅه دا وي چې په تاسو له شاعران وروڼه موږ په شیشه باندې وړاندې کړو. اوس خپل کیمرامین عطاالله افریدي ته او خپل کوربه عزت افریدي ته ورکړئ اجازه. د لوی الله په امان.